الله جل شانو فرمای ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو ته د مرګ را نشي مگر په داسې حال کې چې تاسو کامل مسلمانان او کامل مؤمنان استئ. حق تقوا څه ده چې وی پیژنو، چې عمل پې وکړو. الله جل شانه زمونږ او ستاسو رب مونږ او تاسو ته حکم کړی اتقوا الله حق تقاته. حق تقوا د څه نه عبارت دی؟ تفسیر مدارک لیکلی وی حق تقوا د دریو خبرو نوم دی. ان یطاع فلا یعصى، چې ته د الله پاک داسې تابعداري شروع کی چې بس ګناهونو ته سمه شاکي، د ګناهونو نه سمه توبه وباسي. ویذکر فلا ینسى، ته د الله جل شانه داسې ذکر شروع کی، داسې ذاکر بنده جوړ شي چې بیا د الله پاک نه غافل نشي، د غفلت زندگی تدری طلاق ورکی. ویشکر فلا یکفر، ته د الله جل شانو داسې شکرګزاره بنده جوړ شي هر وخت په ژبه باندې دا دی چې الحمدلله الشکر لله، زړه دې د شکر نه ډک دی. لویه تقوا دا ده، د تقوا لویه برخه دا ده چې ته د مونځ کامل اهتمام کی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي رسول پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایل استحیوا من الله حق الحیا، د الله جل شانه نه حیا وکئ څنګه چې د حیا حق دی. کامل حیا په ځان کې پیدا کړئ. آیات پاک کې چې حق تقوا راغلی و اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا عبارت دی د حق حیا څخه. اوس حق حیا وپیژنو. کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې استحیوا من الله حق الحیا، صحابه کرام عرض کړي انا نستحی والحمد لله، الحمدلله ډیر شکر دی موږ خدای الله پاک نه حیا کوو، نیک اعمال کوو، ګناه نه ځان ساتو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي لیس ذلک، د حق حیا نه دا مراد نه دی، یوازې په دې باندې کار نه کیږي. به نبی پاک صلی الله علیه وسلم د حق حیا تشریح وکړه چې حق حیا د څلورو خبرو نوم دی. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما حوى، چې ته د خپل سر حفاظت وکړي او په دې سر کې چې کوم اندامونه دي د هغې حفاظت وکړي. د سر حفاظت وکړي، ستا په دې سر کې دننه دماغ دی، دا خپل دماغ صحیح استعمالول شروع کړه. په دې خپلو دماغو کې صحیح سوچونه او فکرونه کوه، د دین سوچ او فکر کوه، د اخرت سوچ او فکر کوه. دا سوچ او فکر کوه چې زما رب به زما نه څنګه راضي شي. دا سوچ او فکر کوه چې د جهنم دغه خطرناک اور نه به څنګه بچ شم. دا سوچ او فکر کوه چې ډایرکټ په جنتی څنګه جوړ شم. د الله پاک مهمان خانی ته به ډایرکټ ابتداء څنګه ورسېږم. په ذهن کې دا سوچونه مه کوه چې غلا به څنګه وکم، زنا به څنګه وکم، لواطت به څنګه وکم، رشوت به څنګه حاصل کم، سود به څنګه حاصل کم. د فحاشۍ او د عریانۍ سوچونو فکرونه مه کوه. زما محترمو نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل حق حیا د څلورو خبرو نوم دی. د ټولو نه اوله خبره ان تحفظ الرأس وما حوى، چې ته د خپل سر حفاظت وکړي. ستا په دې سر کې دننه دماغ دی، صحیح سوچونه او فکرونه پکې شروع کړه. او په دې سر کې چې کوم اندامونه دي دا سترګې دي، بدنظري پې مه کوه. یعلم خائنة الاعین، الله پاک فرمایي څوک چې دا خپل سترګې غلطې استعمالوي ما ته معلومه دي زه به سزا ورکم که توبه یې ونه ایستل. یعلم خائنة الاعین، دا غوږونه صحیح استعمال کو، په دې د دین خبرې واورو او د عمل په نیت واورو. دا ژبه صحیح استعمال کو، په دې باندې ذکر وکړو، په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود ولولو، تلاوت پې وکړو، د دین ښایسته خبرې وکړو،
داسې ښایسته د خوش اخلاقۍ خبرې په دې ژبه باندې وکړو چې د یو مسلمان زړه ته جایز خوشحالي ور داخلي شي. داسې خبرې پرې ونه کړو چې د یو مسلمان زړه زما او ستا د بدو خبرو د وجې نه ازار شي. نه چې داسې ونه کړو. دویمه خبره والبطن وما وعى. حق حیا دا ده چې ته د دې خپلې خېټې حفاظت وکړي، د خېټې ته حرام مال وروانه چي، حرام خوراک، حرام سکاک، د حرام خورۍ نه ځان وساتې. دا حق حیا ده. او په دې خېټه کې دننه زړه دی، دا زړه بادشاه دی، د دې حفاظت وکړه. کوشش وکړه چې داسې خبرې د خولې نه وباسي چې هغې سره زړه کې نور پیدا کړي، داسې کارونه وکړي چې هغې سره زړه کې نور پیدا کړي. ستا د زړه تعلق د هغې خبرو د وجې نه، د هغې کارونو د وجې نه د الله پاک سره جوړ شي، قوي شي، مضبوط شي، ته د ژوند په خوند پوه شي، ته د ایمان په خوند پوه شي. نو خېټه د حرامو نه ساته، او په دې خېټه کې دننه زړه دی، بادشاه دی، د هغې لحاظ وساته. په دې زړه کې د دین مینې ته ځای ورکړه، د الله مینې ته ځای ورکړه، د الله د کتاب مینې ته ځای ورکړه. په دې خپل زړه کې اخلاص پیدا کړه، ریا ته لرې کړه. په دې خپل زړه کې عاجزي او خاکساري پیدا کړه، تکبر ته لرې کړه. دریم وتذكر الموت والبلا. حق حیا دا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته ځان ته مرګ را یادې، او د مرګ نه بعد چې کوم د همیشه ژوند دی هغه ځان ته را یادې. ځان ته مرګ را یادې. مرګ دې ته علما مراقبة الموت وایي. په 40 ساعتو کې 11 منټه خیر د دې ته ورکړه. سوچ ته ځان سره وکړه چې مرګ خو یقیني په موږ تاسو باندې را روان دی. مرګ یقینا په موږ تاسو باندې را روان دی. که دا زه اوس یو لک پیری قسم وکم چې موږ تاسو ټول بمرو، زه په خپل قسم کې رښتینی یم که دروغجن؟ تاسو جواب راکړئ. رښتینی. یعنی که زه داسې ووایم او په دې قسم وکم چې 200 کاله پس به موږ تاسو ټول مري، ټول به مري، یو به را کې ژوندی نه. یعنې زما یقین دی انشاءالله چې زه په دې خپل قسم کې رښتینی یم. که 100 کاله مې یاد کړم رښتینی یم، خو دا 200 کاله مې احتیاطاً کړم. که زه 100 کاله یاد کړم انشاءالله زه په دې خپل قسم کې رښتینی یم، خو زه احتیاطاً مې 200 کاله یاد کړم. یعنې تاسو ټول دا قسم کولی شئ چې 200 کاله به نن زه دلته ناست یم تاسو ته خبرې کوم، خو 200 کاله پس زه به یقینا مړ یم. بیا به زما کوم شی په ښه راځي، کوم شی چې زما بیا په ښه راځي هغه مال او دولت نه دی، هغه حلال مال او دولت دی چې تا په صحیح ځای کې ولګو. هغه زما ښځه نه ده. که زه په خپله ښځه باندې د دین او د دیندارۍ کوشش وکړم، زه مړ شم او هغه ژوندي او هغه په دین باندې عمل کوي، بیا زما دپاره صدقه ګرځي. زما اولاد زما په ښه نه راځي. که زما اولاد نیک عمل او صالح وي، ما د خپل اولاد تعلق د مسجد او د مدرسې سره جوړ کړي، د الله او د بندگانو حقوق مې ورته ښودلي، هغه دیندار او نیک عمل او صالح وي، ما ته به دعاګانې کوي، صدقې به راپسې کوي، بیا بېشک هغه زما دپاره صدقې جاریه د حدیث پاک کې راغلي. وفادار ملګری هغه دی چې د زنکدن په حالت کې هم تا سره مل دی، قبر کې هم ستا ملګری دی، چې کله د قبر نه راپورته کېږم دا ملګری تا نه به جدا نه تر هغې تا نه جدا کېږي چې تر څو ته جنت ته نه داخل کړی. دا کم ملګری دی؟ دا وفادار ملګری، دا ایمان دی، دا نیک اعمال دي، دا د ګناه نه ځان ساتنه ده. یعنې دا دینداري ده. لنډه به ویم دینداري هغه وفادار ملګری دی چې هیڅ حال کې تا نه جدا کېږي نه. ستا په مرګ سره ستا ښځه ستا نه جدا شوه، چې ته د جنازې په کټ کې پروت او 4 کسانو اوچت کړي، نو دغه وخت سره ستا ښځه تا سره قبر پورې نشي تللی. که تللی شي وروسته که چېرته بیا دره له درغلي به، خو دغه وخت سره نشي تللی. ستا مال او دولت ټول پاتې شو په کور کې، بکس کې پاتې شو، تا سره نشي تللی. ستا په پیسو یا ستا د یو خپلوان په پیسو باندې په 100-200 روپۍ باندې که کوم کفن شي وي، هغه به مې یو څو ورځې هغه هم بیا ختمېږي.
یو وفادار ملګری دی دین او دینداری ایمان نیک عمل د ګناه نه ځان ساتل چې دا تر هغې تا سره ملګری دی چې تر څو ته جنت ته نه رسولي دغه وفادار ملګري اهتمام وکړو چې موږ او تاسو دغه وفادار ملګری پرې نه دو د بې وفا ملګري د وجې نه چې زموږ او ستاسو نه دین او دینداري د ښځې په وجه پاتې نشي د بچو په وجه پاتې نشي هسې نه چې د ښځې او د بچو د وجې نه د حرام او د حلالو تمیز پرېږدو چې داسې ونه کړو څلورمه خبره نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حق حیا څه ده ومن اراد الاخرة ترک زینت الدنیا څوک چې اراده د اخرت لري دا به د دنیا هغه زیب و زینت پریدي هغه خایس به پریدي چې هغه در حقیقت خایس نم دی خو شیطان ته خایس ښکاره کړی نو چې د مثال په طور باندې ګیره کلول دي یا ګیره کینچي کول دي دا څلور صفات شو اخیره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل فمن فعل ذلك چا چې دا څلور خبرې په ځان کې پیدا کړي فقد استحیا من الله حق الحیا د الله پاک نه حق حیا وکړه د په ځان کې حق تقوا پیدا کړه او د داسې خلکو ځای ډایرکټ جنت ته الله پاک دې ټول خبرو باندې موږ تاسو ته د کامل عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین